حاجی دلاور د تروریستي شبکو لوی حامی تیره ورځ د کابل ښار د 12مې حوزې مربوطاتو کې د کورنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې موظفینو لخوا ونیول شه. هغه تروریستانو ته او تروریستي شبکو ته له پاکستان څخه منفجره توکي او نقدې پیسې را انتقالولې. همدارنګه هغه له یوې سیمې بلې سیمې ته انتحاریان هم انتقالول چې تیره ورځ له پوره شواهدو او اسنادو سره یو ځای ونیول شو. رحیم زه دلاور یم، یو ملي سوداګر. د 15 کال نه زموږ تجارت روان ده. د پلار د وخت د نکاح د ترونو د وخت نه تجارت روان ده. خپل تجارت کوو. پرون رئیس د ګمرک سره زموږ کوم شخړه نو راغله. د هغې ورور او غیر مسؤل هلته ګمرک کینی سکرترات کې رئیس سره او هغې سره زموږ شخړه لفظي شخړه راغله. هغه هم فزیکي نه راغلی، لفظي شخړه و. هغه خلک ته نه قصې جوړه کړه فیسبوکونو کې نشر کړه. زه نه کوم مشر سره نه کوم ډلې سره څه تړون نه لرم. زه خپل یو تجار یم، خپل تجارت مخکې وړم. نه ټوپک پېژنم نه تمانچه پېژنم. موږ خپل تجارت مخکې وړو او ګمرک ته موږ سهار غرمه مازدیګر ځو راځو. ګمرک داسې دی لکه زموږ کور د تجارانو. خپل تجارت مخکې وړو. څوک چې تجارت کوي دا ټوپک باندې تجارت نه کوي. تجارت په ښه اخلاق او په ښه زمینه باندې تجارت کېږي. او خلک چې دا کوم استعمالونه کړی په د فیسبوکونو کې د مشرانو نوم بد کړی دی، هغه څه د ځان نه لیکلی کړی. زه کوم مشر سره تړون نه لرم نه کوم ډلې سره. او د مشرقي مشرانو ته ټولو ته زما احترام دی، احترام یې کوم. هر یو مشر ته زموږ احترام دی. ممنون از اینکه ویدیو رو دنبال کردید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای ما کامنت بگذارید. همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید.